نیوزیلند د نړیوال جام پایلوبې ته لار پیدا کړه. سلام امینه، خوږو کتونکو وخت مو په خیر. طارق صدیقي یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. د انګلستان په کوربتوب د کرکټ یو ورځنۍ سیالیو د نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې نیوزیلند لوبډلې هند ته د 18 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د 2019 کال نړیوال جام پایلوبې ته لار پیدا کړه. دغه نیمه پایلوبه پرون د جولای په 9 نیټه په مانچسټر ښار کې پیل شوه، خو د باران له امله یاد سیالي نن ورځې ته هم پاتې شوه. په دې لوبه کې پچا نیوزیلند ګټلې او لومړی د توپوهنې پریکړه کړې وه. دوی په ټاکلو 50 اورونو کې هند ته د اتو لوبغاړو په سدېدو سره د 240 منډو هدف ټاکلی و. د نیوزیلند لوبډلې لپاره په توپوهنه کې لوبډل مشر کین ویلیمسن 18 ډېرې منډې کړې وې. دغه راس روس ټایلر 3 هنري 28 او ټیم لیټ هم بیا 10 ډېرې منډې جوړې کړې چې په هدف کې ښه رول ولوباوه. هندي لوبډلې د نیوزیلند ټاکل شوی د 240 منډو هدف ترلاسه نه کړ. دوی ټول په وروستي 50 اور کې په 221 منډو باندې وسوځېدل او سیالي په 13 منډو باندې په وروستیو کې وبایلله. هندي لوبډلې ته په توپوهنه کې روهیت شرما، ویرات کوهلی، راهول نن په پیل کې په یوې منډې وسوځېدل. وروسته ریشب پانډ او هاردیک پانډیا 22 منډې جوړې کړې. د دوی د سوځېدو وروسته روینډر جدیجا او ایم ایس ډوني نږدې وو هندي لوبډله بریا ته ورسوي، خو په یو مهم وخت کې جدیجا په 70 او ډوني په 50 منډو وسوځېد. د نیوزیلند لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې نن مات هنري 3 لوبغاړي وسوځول. دغه راز ټرینټ بولټ، میچل سینټر 2 لوبغاړي له مخې پورته کړل. دوی هندي لوبډله هدف پوره کولو ته پرې نه ښوده. اوس به نیوزیلند د استرالیا او انګلستان ترمنځ نیمه پایلوبې ته انتظار کوي او ګټونکي لوبډلې سره به پایلوبه وکړي. پرون داسې ویل کېدل چې په نیمه پایلوبه کې هند ته بریا ورکړل شي او نیغ په نیغه پایلوبې ته وځي، خو د لوبې لوبسارانو او نورو تخنیکي کمیټو دا ناسمه وبلله او سیالۍ یې نن ورځې ته هم پرېښوده چې نن د نیوزیلند بخت بیدار شو او هند یې مات کړ. د یادولو ده سبا د جولای په 11 نیټه به د هما نیمه پایلوبه د افغانستان پر وخت د غرمې په 2 بجو د کوربه انګلستان او استرالیا ترمنځ ترسره شي. دوستانو خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې شریک کړئ چې سبا به لوبه څوک ګټي، انګلستان او استرالیا. نیوزیلند سره به کوم یو ټیم فاینل ته وځي؟ خپل نظر مو په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ته الله پامان.